دا د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند د پټان په نوم د زلزله ځپلو په نغاړي کې د بې پولو ډاکټرانو هغه ډلګۍ ده چې د مور او ماشوم نیولې تر لویانو لپاره په بشپړ ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. موږ د 3 میاشتو لپاره راغلي یو او د اړتیا سره سم به همدلته یو. موږ دلته په بشپړ ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، یعنې سراپا، له درملزي نیولې، د مور ماشوم درملنه، اوپیډي خدمتونه، د بېلابېلو امراضو په مقابل کې د واکسین خدمتونه او داسې نور. په همدې حال کې د کونړ عامې روغتیا ریاست مسؤلین زیاتوي چې د زلزله ځپلو په پنغالو کې خواوشا 50 روغتیایي مرکزونه رامنځته کړي څو پر وخت د خلکو درملنه وکړي. د عامې روغتیا ریاست دا لازمه وګڼله چې د MSF یا د بې سرحده ډاکټرانو کم ټیم په هغه اول کې راغلی او زموږ د دغه هیوادوالو ته د صحت په برخه کې د خدمت دپاره هغه هم دلته توظیف کړه چې په دې ځای کې به دغه ولسونو ته 4 ساعته خدمات عرضه کوي او دغه خدمات چې دي د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مطابق چې فل پیکج خدمات دي، په دې کې تغذیه، واکسین او هغه مریضان چې دلته علاج او تداوی ممکن نه وي 4 ساعته د امبولانس خدمات به هم وي. په ورته وخت کې د زلزله ځپلو په دغو پنغالو کې میش خلک وای له روغتیایي خدمتونو خوښ دي او په وینا یې چې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له امله یې خلکو کې ډول ډول ناروغۍ خپرې شوي دي. دلته چې کوم دی په زکام باندې، په ناسناستې باندې، په نور ډېر ناروغیو باندې اخته یو او الحمدلله دې په حق ډاکټرانو موږ سره ډېره مرسته او ډېره منډه موږ سره واله الحمدلله اوس ښه انشاءالله تعالی او ډاکټران چې موږ سره ډېره مرسته موږ سره کوي. او په دې خیمو کې ماشومانان مریضانان دي، زنانه مریضانان دي او دلته ډاکټران ناغل دي د اسلامي امارت د خانه او ډېر ښایسته کومک هم راسره کوي انشاءالله نیغ راته ولاړ دي او چې شی په کار شروع هر څه راته هرڅه. د کونړ عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا هڅې پیل کړي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته ګټور روغتیایي خدمتونه پراخ کړي څو پر وخت د ناروغانو درملنه ترسره شي.